قدر مدینه خر د جانان مدینه خر قدر دان. ما پوښتنه دا وه چې موږ کانکور امتحان ورکوو او په دغه کې ډېر وخت په موږ باندې ضایع شي، ډېره صحنه هم ګډه وډه شوله. نو په دغه وخت کې زموږ د ماسپښین مازدیګر ماښام لمونځونه آیا دغه لمونځونه ماخوستن لمانځه نه مخکې قضایي راګرځول کېږي او که نه؟ خدای په امان. زه یوه پوښتنه تاسو نه کوم چې آیا دا د کانکور امتحان ډېر مهم و؟ تاسو څخه ډېر زیات ارزښت درلوده که د مازدیګر او د ماښام یا د ماسپښین منځونو؟ او کوم استادان چې تاسو سره هلته ولا خو پوه خلک دي یا خو نخبه خلک دي، نو آیا هغوی تاسې دې ته نه هڅولئ چې تاسو لمونځ وکئ، شاګردانو بچیانو بیا ورشئ امتحان ته کښېنئ؟ دا زموږ خپله غفلت ده، زموږ خپله کوتاهي ده چې دیني امورو ته ډېره زیاته توجه لرو. دا د دنیا امتحان و دومره توجه م ورته وکړه، مونځ هم پرې پرېښوده، خو د آخرت امتحان زموږ نه هیر دی چې هلته به الله زموږ نه پوښتنه کوي. الله به راته وایي چې تا دنیا امتحان لپاره مونځ پرېښوده، دلته اوس څه ځواب وایي؟ الله دې موږ ته بښنه وکړي. که زموږ ګټه وي، که دنیوي ګټه هم ډېره کمه وي، موږ نه مونځ جمع هر څه پاتې دي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. خو بیا هم که تاسو نه پاتې دي، کولی شي چې د ماسخوتن لمانځه نه مخکې دغه قضایي راوړئ او په دې پوه شئ که یو سړی قصدن مونځ قضا کړي بغیر د کوم شرعي عذر نه، که هغه زر وارې قضایي راوړي، هغه قضایي نه ده. بل پیغام واورو.